خواجه آصف له افغانستان سره د دوحې هوکړې درې بنسټیز شرطونه په ډاګه کړل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې قطر کې اسلام آباد او کابل د اوربند په هوکړه کې پر درې بنسټیزو شرطونو هوکړې ته رسیدلي دي. هغه ویلي چې دا شرطونه له وسلوالو ډلو ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اوربند ساتل او افغانستان ته د افغان کډوالو با عزته ستنېدل رانغاړي. آصف زیاته کړې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به په تدریجي او انساني توګه له افغان چارواکو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي. نوموړي دا هم ویلي که افغانستان له هند سره اړیکې وساتي دوی پرې کوم اعتراض نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد هم ویلي و چې د لاسلیک شوې هوکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ اوربند ټینګ شوی. ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. دواړه لوري باید د یو بل حریم ته درناوی ولري او هیڅ ډول دښمن امیزه اقدام به د یو بل پر وړاندې نه ترسره کوي. ټاکل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دوهم پړاو د اکتوبر په 25مه نیټه ترکیه کې ترسره شي.